د خبرونه سرټکی د کورنۍ چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري برهم سالي او مل پلاوي سره لیدنه. د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د خبريالانو لپاره د منفي تبلیغاتو پر وړاندې درېدل ملي یوالي پر پیاوړتیا او اسلامي نظام ټینګار او امریکایي سناتور د ایران او امریکا ترمنځ د اوربند د نقص او د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو په اړه ټینګار. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه درنوونکو، د نن ورځ خبرونه ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د چنګاښ میاشتې 13 نیټه د زه نور احمد محمدي یم. اوس پام وکړئ بشپړ خبرونه ته. د کورنۍ چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري له عالی کمشنر برهم سالي او مل پلاوي سره لیدنه کړې. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دې لیدنه کې خلیفه سراج الدین حقانی د کډوالو په لیږد کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري له هڅو او همکارۍ مننه کړې. بل لوري د ملګرو ملتونو عالی کمشنري د کډوالو د ستونزو حل، د راستنېدونکو افغانانو ملاتړ او د بشري مرستو برخه کې د کډوالو د عالی کمشنري د همکاریو د دوام ډاډ ورکړی دی. د اطلاعات او کلتور وزارت له لوري پنجشیر کې سلګونه خبريالانو، مطبوعاتي مسؤلینو، ادیبانو، قلموالو، مبارزونو او ځوانانو ته د فکري، عقیدوي او مسلکي ظرفیت لوړونې په نوم یو ورځنی سمینار وړاندې شو. د اطلاعات او کلتور وزارت د خپرونو چارو مرستیال مولوي حیات الله مهاجر فرحي له خبريالانو غوښتي چې د منفي تبلیغاتو پر وړاندې ودرېږي او د یووالي پیاوړتیا، د اسلامي نظام د استحکام او د اسلامي نظام د لاسته راوړنو د رسنیز کولو په برخه کې فعاله ونډه واخلي. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت وايي متسبونو د روانې اونۍ په لړ کې د ښځو حقونو اړوند 101 قضیې څیړلې دي. د یاد وزارت په وینا په همدې موده کې 55 دښمنۍ او شخړې حل شوي او 8 تنه د کوټګرۍ په تور نیول شوي دي. یاد وزارت زیاته کړې چې له سوداګرو سره 103 او اصلاحي غونډې هم ترسره کړې دي. او وروستي خبر د ایران په اړه د ډونالد ټرمپ د دریځ پر وړاندې د مخالفتونو په دوام امریکایي سناتور برني سنډرز د ایران او امریکا ترمنځ د اوربند ماتېدو په تړاو پر ډونالد ټرمپ نیوکه کړې او ویلي دی چې دا جګړه به امریکا هیڅکله پیاوړې نه کړي. هغه د ایران پر وړاندې د جګړې پای ته رسیدو پر اړتیا ټینګار کړی او ویلي دی چې دا جګړه به د لا ډېرو خلکو ژوند واخلي او د مالیه ورکوونکو لا ډېرې پیسې به ضایع کړي. درنوونکو، دا د ورځ خبرونه له ملتیا مو نړۍ مننه. تر بیا مهال نامل سم.